تکبر به د ځانه لرې کوي. د تکبر چې کوم انداز دی تا ته چې د خپل ځان څونه لوړ معلومیږي چې زه پلانکی خان یم پلانکی یم، دغه ځای د ځانه لرې کړه. بس وعده الله رب الجلال یو عاجز ګناهکار بنده یم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عاجز ګناهکار امتی یم. ما ته پته نشته چې زه به د رب العالمین حضور ته ایمان تیر کم که بیا نه کم تیر. زړه کې به دا تصور کې زه د الله رب الجلال عاجز ګناهکار بنده یم. صوفیه حضرات فرمایي انسان چې کله د ځان سره تصور وکړي، په تصور کې به دا هم راولي چې زه څه شی یم. یو سړی چې په کلي او وطن کې د غلا او د زنا او د بد اخلاقی باندې ښکار دی، هغه هم داسې انسان دی لکه زه. دا چې هغه د الله تعالی په ابتلا کې واقع شوی دی او ناکام پکښې راغلی دی، زه به هغه الله ته شکرونه کاږم، زه به د هغه الله رب الجلال لویي بیانوم. کنې زه هم د الله رب الجلال په هغه ابتلا کې ناکام راتلی شم. چې یو څوک په ګناه اخته وي، دا به نه وایي چې زه تر ده بالا یم، دا به ووایي چې پر ما باندې د الله رب الجلال فضل شوی دی، پر ما باندې د الله رب الجلال په دې ابتلا کې کامیابه کړی او دم د الله رب الجلال بنده دی چې دا کار کې په ابتلا کې ناکامه کړی دی. یو شی دا دی د دې مرتبه کې چې تکبر به د ځانه لرې کوي، چې په یو نوع د انواعو تکبر وي هغه به دې لرې کوي. تکبر به خپلې مرتبې لري، په نوعو کې درته راځي.